अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जुइलल क़ुरआनु फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारि महतरक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद को खोला रखा है। तोरो त्यारोता ऋण सहर यम तारिख गोरा तोरो त्यारोता ऋण सहर यम तारिख गोरा जद तारिख जलान दनवर यम तारिख गोरा औ द शैतानी लखकर जोर औ फरेब मात नकड़मा क्लक द ईमान औ गैरत गर यम तारिख गोरा सदकाउमा अर सदै के अरबे सारा इंसान पसरकाउमा हर सदै के हर बेसरा इंसान दलेवनी जहान डॉक्टर यम तारिख गोरा औ पमर के ज्वन विनम पजंग के में जानन विनम पमर के ज्वन विनम पजंग के में जानन विनम द हक पसर के तेर द सर यम तारिख गोरा औ जालिम तोर शमच गाड़ा वरकम ओए से जम मजलूम तखोग लका शकर यम तारिख गोरा औ पुख्तुनिस्तानिम चराजे प एहतराम बराजे पुख्तुनिस्तानिम चराजे प एहतराम बराजे ज अदिरद यरगलगर यम तारिख गोरा औ चे बादशाही में मलंगी कड़ा दमिल मप खातिर गोरा मुला मोहम्मद उमर यम तारिख गोरा लगा यूसुफ उसरा तकान दी बादशाहान सलामी
اغا ورکشوے برادر یم تاریخ گورا او زما پشتون د دې بے خوند نړۍ خوند جوړ دے مفتون دومره خوندور یم تاریخ گورا مفتون دومره خوندور یم تاریخ گورا ټول ملګری محبت سره درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار مشران او کشران علماء کرام تشریف فرما دی برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت مولانا ابو بکر سے بخصوصی دعوت باندے ستاسو پدے مسجد کے تاسو سرا دا ملاقات شرف حاصل شو اللہ رب العزت دے دا پروگرام و تقریب ستاسو دا ناستا دا علماء دا لستل بیانات د خپل رضا سبب او باعث جوړ کی او الله دې د دې ناسته بدله کې مونږ ټول تخپل رضا او خپل دیدار نصیب آمین زما معزز سامعین ماته احساس دې موسم گرمیم دا تاسو با د علماء گفتگو بیانات اوریدلی او زمام سحر الحمدللہ درسونه دي اتو بجونا دولسنمو پورے مسلسل درس دے دا دور حدیث شریف او دوڑے دور سبقونا او بیا داغین بعد ماسپخین بعد میں یو بیانو کم مازیگر بعد دویم ماسپخین پتراؤ کے اوما مازیگر بعد پا جمیل چوک کے بیانو استاسو تراغو زبا سحر با انشاءاللہ بیا درس کو بیا سبا ابتابات کے یو اجلاس دے نو روزانہ مصروفیاتی کوشش کو مختصر وقت کے 100 کلمات ستاسو دوڑان دے کے دم ما حدیث تلاوت کا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترا کچرتا چا قرآن کریم راواغست او پیو سرمنا کے تاو کا او بیائی دا سرمنا او دا قرآن اورتا اغرزول محترقا دا قرآن با اور وانخلی دا سرمن با اونسوزی دا اور دا وجنا قرآن کریم تبا نقصان اونرسی دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارک حدیث تے او زمان دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پا ارا خبر دا فولاد نزیات و مضبوط ایمان دے زخویم دا نظام عالم درہم برہم کے دیشی اسمان زمک تراکوزی دیشی زمک اسمان تخطیشی نظام عالم پھول خرابی دیشی خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارک وینا غلطا نشی ثابتے دے دا زمان دا آقا مدنی پا حدیث ایمان دے لیکن ستاسو دا پوئی دا پارا چے پا دے حدیث تاسو پوئی کم یو تمہید دم پا اگا تمہید چے پوئی شئی امید دادے بیا با پا دے حدیث پلا پوئی شئی تمہید دادے چے قرآن کتاب معجزم دے کلام معجزم دے ویلو والا وی سمطلب ماوے قرآن معجز کلام دے مانا دا قرآن معجزہ دا معجزہ ستا وی
اللہ دا نبی پلاس خرق عادت خلاف عقل کار اللہ دا نبی پلاس ظاہر و سرگن کی دیتا معجزہ ویلیشی عام عادت کے اگکار نکی گی خو اللہ دا نبی پلاس کار کی لکا نبی لاس کے کونٹائی دا زمک تیراویش دا 12 لارے جوڑے شوے دا معجزہ دا آقا اشارہ اکڑا سپگمئی 2 ٹکڑے شوا دا معجزہ دا قرآن کریم درب طرفنا معجزہ دا زمان شیخ و مرشد دا بخاری استاذ شیخ الحدیث مولانا حسن جان المدن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ با فرمائل معجزہ اگا کار دے چہ دا انسان دا وسع بار دے دا مطلب کٹول قوم قبیلہ امت خلق را جمشی دا یو نبی دا یو معجزے مقابلہ کل اقواری دا انسان دا وسع بار کار دے ٹول قوم دا معجزے مقابلہ نشی کولے وائے دا معجزے مقابلہ دا آواز ان خطے دے کلک کلاوی گی وڑو کے رومال راکت دینا وڑو کے بل نشتے نا وڑو کے زما شیخ و مرشد شیخ حسن جان شہید پوے معجزہ اگا کار دے ای پودا ختم کرو معجزہ اگا کار دے چہ دا انسان دا وسع بار دے معجزہ اگا کار دے چہ دا انسان دا وسع سوک دا معجزے مقابلہ نشی کولے وائے سوک دا معجزے مقابلہ تاسو معجزہ اوپے جاندہ او قرآن کلام معجز دے سنگا کلام معجز دے قرآن دنیا تراغے رب کائنات اعلان اوکر محبوب اوایا قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا محبوب اعلان اوکا کچرتا انسانانو پیریان جمشی دیو بل مددگار جوڑشی دے قرآن مقابلہ کل اقواری بیان دے کتاب مقابلہ نشکولے رب کائنات دوین اعلان ہوگا دا قرآن کریم پشان لس صورت راوڑے چاہ دا قرآن کریم پشان لس صورت امران اوڑل رب درم اعلان اوکر فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ علماء وی فَأَتُو کے عمل برائے تاجیز دے بِسُورَةٍ کے تنوین برائے تقلیل دے مطلب دا دے چتاسو دا اِنَّا اَعْطَوْنَا کل کو سر پا مقدار دا وڑو کے صورت دا مقابلے نم آجز ہے رب اعلان کئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا نمو زماد کتاب مقابلہ کرے دا نبات تاروز قیامت دا دی کتاب مقابلہ ہو گئی زبیہ والے علماء قرآن کلام معجز دے نہ چاہتا قرآن مقابلہ اکڑا نہ چاہتا لسو سورتن مقابلہ اکڑا نہ چاہتا یو سورت مقابلہ اکڑا دا قرآن مقابلہ کے دولا دنیا آجز اشوا زبیہ والے قنوے چاہ دا قرآن مقابلہ کے دنیا آجز دا قرآن معجز دے محبت سر سبحان اللہ اوچت آواز سر سبحان اللہ ما تا گورے زدر سا خبر کوم ما تا گورے ملمانہ چرازی اگر تاسو تا مخامخ کینی دیدار با کوئی وہ ما تا گورے چھ پا خبر پوشے قرآن معجزہ دا ماوے دنیا دا قرآن مقابلہ کے آجزہ دا قرآن معجز دے دنیا آجزہ دا قرآن وائے دنیا آجزہ دا قرآن بیاستاسو دا پوئی دا پاروے چا معجزت و کس بدا یو معجزہ وقتی دا
یو موجزت دائمی دا وقتی موجزہ کم یو دا دائمی موجزہ کم یو دا زا عام فهم خبرہ کرو چه ماتا مقام خلق ناس دا ٹول پویشی وقتی موجزہ دادا چه وقتی طور موجزہی ہمیشہ دا پارا گئی دا دے مثال دا دے ابو جان پیغمبر خدا تراغے اگر تاوئی یا محمد او آیا زما پلاس کی صدی کتا ہوئے زبا ایمان راوڑم ابو جان لاس کے کاری نیولی دا خیال دا دے چد دے پیغمبر لوئی احساسات و جذبات و خیالات تے دا دے پیغمبر لوئی تصورات تے لوئی خبری دے دا بے پزین کے چرتا رازے چما پلاس کے کاری نیولی دے آقا مدانی پا مسکاشا خندائی اکڑا ابو جان تے اکتا حالت تا مسکا کے ورطوئی ابو جان ماتا دا ہوایا کستا پتی لاس کے دیکھ کانو زباد و نبوت و رسالت کروائی اکڑا بیا بھئی امانے ابو جانوے بیا ہو بھئی خاما خاما نم آقا پا گت اشارہ اکڑا ابو جال پلاس کے کانو کل مولستا وائے دا موجزہ دا دا سشے دا خو وقتی موجزہ دا بس پاگا ٹیم موجزہ وا یوزل کلمہ لستے دا ہمیشہ دا پارا موجزہ وائے ہمیشہ دا پارا موجزہ دا ما یو مثال در کا دویم مثال پیولو دا پارا آقا مدانی خیبر کے اعلان اوکا سباب از دا تورو جنڈا یو کستور گوم رب کائنات با دا غپلاس خیبر فتح گئی سہر شا دا ار صحابی پزڑکے دا تمنا دا چہ دا اعزاز اکرام عزت عظمت بلندی رفعت مقام مرتبت شرافت درجہ فضیلت و مقام ماتا ملاوشی ار صحابی دا پیغمبر مختا زان پیش گئی آقا مدانی تپوس اوکا اینا علی علی چرتا دے صحابہ کرام ورطوئی یا رسول اللہ علی بیمار دے پسترگوں کے درد دے آشوب بیماری دا سترگ کلاولے نشی پخپلا خیمہ کے تشریف فرما دے آقا وی علی راہو وارے علی راہو غستا علی توئی علی تکلیف سدے اور توئی یا رسول اللہ سترگوں کے درد دے کلاولے نشم اخ کے تے پہیں گے آقا ورطوئی پریشان کے دو ضرورت نشتا پریشان کے گا آقا دشتا مولا دشتا محمد مصطفیٰ دشتا تمہارے پریشان کے گے حضور تو کار مبارک رواغستے علی تے پستر کو راہ کرے علی تعالیٰ پا اگر دم شفا ورکڑا وائے دم موجزہ دا دم صدا وقتی موجزہ دا صدا مولانا صاحب دریم مثال ہوئے پدے کے رفتار رفتار سارا زبا لگا خپلا خبر کوششم حکم او دادرین مثال نباد موضوع طرف ترازم آقا مدنی ہجرت کو دشبی ابو بکر صدیق ورسرہ دے ہجرت شروع کا ابو بکر صدیق زان سارا کا آقا مدنی غار سور تو رسیدہ کلچ حضور غار تن نوزے ابو بکر صدیق پلاس کے خودا یا رسول اللہ لگ صبر ہو کے بیلا زن نوزم حضور حیران شاہ عجیب کار دے دا ابو بکر دمرا عدب والا چچرتے مانا اڑان دے قدم نہ دے اغسطے زمان اڑان دے سر نہ دے پردہ کڑے ماتے مقامخ نہ دے قتلی ماں سرستر کے سترگوں کے نہ دے ملاو کڑے زمان اڑان دے پر اچت کلام باندے خبری نہ دے کڑے آوازیں ہمیشہ ٹک ساتھ لے دے سرے ہمیشہ ٹک ساتھ لے دے رفتار کے احتیاط کرے دے مانے پہلا قدم نہ دے اغسطے نن ماتا وئی تصبروں کا پہلا ززمہ حضور اکتا ابو بکر
بکر توی ابو بکر سوچدا اور توی یا رسول اللہ دانا چه دانا غار کے سموزی شیزوی تاسو تا نقصان در نکی زب بیلا زم کا نقصان دے شیزو مالا نقصان را کی غیر دے خوچ نبوت تا نقصان اون رسی رسالت تا نقصان اون رسی ابو بکر صدیق غار تا نلوتا شپدا تیاردا ابو بکر صدیق غار ٹول اوکتا پر غار کے دانانا گندے ابو بکر صدیق پل ساتر را واغستا پہلے پہ پورا غار سپا کولو نرستا ابو بکر صدیق محسوس کرا چه دلتا سراغونا دی دانا پدی سراغونو سموزشیز راشی حضور تا نقصان ورنکی ابو بکر صدیق پل ساتر را واغستا ساتر ٹکڑے ٹکڑے کا ار سراغ بند کا سراغ بندولو نرستا یو سراغ پاتشا پر اگا سراغ کی بند کے خودا بیا حضور تا وی یا رسول اللہ اس راشے حضور اگین بات راکے ابو بکر صدیق ناز دے حضور تا ابو بکر بغیر کے سر مبارک اقے دے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بفرمائل چیزاؤتا دا قرآن تلاوت کو دا ودعا ذکر راشی واللیل ذکر راشی ما زاق البصر ذکر راشی ما قذب الفؤاد ذکر راشی دا تصورات و خیالات و دنیا کے زوت سوچ کو دا حضور مخ پسنگو حضور ظلم پسنگے وی دا حضور سینہ پسنگوا حضور اختم مبارک پسنگو دا حضور سترگ مبارک سنگوا وی دا تصورات و دنیا کے ایمانی لذت حلاوت کیفیت خوند و مزہ محسوس ہو خوشحالی محسوس ہو ابو بکر تا تصورات و دنیا کے نہیں تا زمرہ خوش قسمت ستا بغیر کے عملی قرآن ستا بغیر کے مجزم قرآن والدعا رخصارم پروتے واللیل زلفانم پرات دی ابو بکر تصور ابو بکر تا سمرہ خوش قسمت ستا پا غیق کے عملی و مجسم قرآن والدعا رخصارم پروتے واللیل زلفانم پرات دی او تلگیائی آرام کے او حضور آرام کئی او تا دا حضور آرام دا پارا پلا غیق دا حضور دا پارا بستر جوڑ کرے دے واہ ابو بکر دا کیفیت دا حلاوت دا الفت دا عقیدت دا مزہ دا خوان چاہتا بم نہیں ملاو کم چتاتا ملاو دے زیو خبرکوم دا زوک خبرکوم دا زوک تاسو تا که دا زوک خلق دا پریگی رکھا زتر اخیر او بنسکم ٹھیک شوا او ما طرف تا متوجہ شیزہ دا زوک خبرکوم بازوک خطیبم بازوک مجمع میں قوقی سنجیدہ خلق راتا ناس دے اکثر خلق الحمدللہ تعلیم یافتہ سنجیدہ پویو مشران خلق ناس دی زما گفتگو ہمیشہ سنجیدہی زما گفتگو ہمیشہ اصولی ماکل گفتگو کے فاش الفاظ نشتے زما پا گفتگو کے انشاءاللہ غیبت نہیں زما پا گفتگو کے ڈرامہ بازی نہیں زما پا گفتگو کے خنداگانے نہیں زما پا گفتگو کے مثالونا نہیں زما پا گفتگو کے بیزایت جوشیلا فاش و خراب الفاظ نہیں اگر مولا نیوما چه سر پہ خلق اخندو یا دا فالورز دا پارا یا دا فیس بک دا پارا کلپونا جوڑ کر دخل کو ٹیم برباد کر سنجیدہ گفتگو کو بازوک گفتگو کو بازوک مجمع میں پکار دا دا دی وجہ نما عرض کو بازوک جملہ ویم چه خوند در کا سبحان اللہ بوائے انشاءاللہ اس بازوک خبرہ دا بجلے پروام مکوئے دا اللہ پا فضل ما تا وقشے دا خبر تکوم ابو بکر ناس دے حضور دا ابو بکر غیق کے سریخے آرام کئی دا خواندو دا کیپیتو دا مزید دور دے لیکن یو خبر تا سوچو کے حضور با آرام کڑے
وای حضور با چې آرام نه فارغه شوی بیا به خامخا حضور دام ویلی چې ابو بکر ته خم ستړی ابو بکر تا خم سفر کړي ابو بکر تا خم ما سره دا دومره مزل کړي ابو بکر راشا اس بد نبوت غیږی او ستا سر بئی مولانا ابو بکر سے ما دا جملہ اویلا ما کتاب کے نہ دا قتل ما کتاب کے نہ دا قتل خو ذوق نویم دا ذوق خبرکم زپدی جملہ دلیل وے ما ویلو والا وے مفتی سے سنگ دلیل وے ما وے لگ راشا دا حضور زمانے نباد دا عمر زمانہ دا عمر شام تزی بیت المقدس تزی بیت المقدس پتا کئی تاریخ کتاب کلاو کا حضور نباد چه عمر بیت المقدس پتا کولو زان سر یو غلام کا یو سوارلی دا سفر شروش چه یو منزل تا ورسیدا پا اغا منزل کے ابو عمر وی اے غلام سوارلی اتروا سوارلی اتریدا اس سوارلی تاوی چه سوارلی دمو کی دمین بعد عمر وی غلام تا او غلام تب سوارلی کے نا زبا مہار نسم دا وقت امیر المومنین دے بیت المقدس پتہ کولو تروان دے غلام تاوی تب سوارلی کے نا زبا سکم مہار بنسم زبا سکم وائے سبا کم اور توی آقا دا سکے تا امیر زمامور تا مالک زمملوک تا آقا زغلام تا امیر المومنین زرعیت تا مشر زکشر تا سلطنت والا حکومت والا زخدمت والا زرعیت والا دا خو زما عقل نمانی چه ما با سوارلی کام جول کری پا سوارلی بناستیم او تابا مہار نیولی امیر المومنین زنشم کولے عمر ورطوی تای خام خاکے با امیر المومنین خلق پکان دی عمر ورطوی خلق پخپل کار کئی دا عمر عدل دان برداشت کئی بحیثیت انسان تم انسانے زم انسانے تم سترکیں گے زم سترکیں گم دا عمر عدل و انصاف دا تقاضا کئی یو منزل با زسوار ربان دے ناستے تابا مہار نیولی دویم منزل کے تبا پسوار لئی ناستے بابا مہار نیولی چہ دا حضور تربیت یافتہ او دا حضور شاگرد او دا حضور دا مدرسے نزدکولو والا چه داغا انصاف دانا برداشت کئی چه ٹول سفر کے دے زا آرام دے ما او غلام تا دے مشقتی بیاو آیا حضور بدا برداشت کی چیز دے آرام دے ما زما یار تا دے مشقتی وائے برداشت بکی خاما خوابا بیا حضور ویلی ابو بکر اس راشا اس بزما غیگی استا سر بی اس بزما غیگی استا دا ارچا خپل خپل ذوق دے چکل ابو بکر دا حضور پر غیر کے سر اخی قسم دے زما ذوق دا ہوئی ابو بکر باپ زبان حال دا خوشالے نتا صدا کری حضور ستا معراج دا دے چتا لو او قلم تلاڑے زما معراج دا دے چزستا قدم تراغلم چتا لوح او قلم تلاڑے زما معراج دا دے چزستا قدم تراغ ما عرض کو حضور پغار کے ناس دے ابو بکر ورسر دے ابو بکر کے ناس تو حضور دا ابو بکر غیق کے سر کے خودا وائے حضور دا ابو بکر غیق کے سر کے خودا پدے وقت کی یو ٹک لگولو والا راگے خاما خواچے تدا خبر کے
چې حضور ناس دی ابو بکر ناس دی دواړه بلا فصل دي یو بل نه جدا نه دي دواړه یو ځای دي د یو بل منځ کې فاصله نشته په یو بل منځ کې د عقیدت او د الفت خبرې دي د محبت خبرې دي دواړه د یو بل سره نږدې دي دواړه یو بل پسې دي الله رب العزت په یو صيغه کې په ثاني اثنين کې ذکر کړی دي صيغه یو استعمال کړی دا جمع کړی پکې دواړه دي چې دا خبرې کېږي خامخا یو عاصب تا یو متعصب تا یو انادی تا خامخا زور ملاویږي خفګان ملاویږي کتن ننم دا خبرې کې چې ابو بکر بلا پسند دی ابو بکر او حضور درمیان کې بلا فاصله نشتا حضور په خپل مسلمان دی په خپل ژوند کې ابو بکر اترولی دی خپل جانشین ابو بکر مقرر کړی دی خپل مصلی ابو بکر ته سپارلی ده حضور ویلی دی چې زما د مصلی حقدار صرف ابو بکر صدیق دی چې دا خبرې کې یو ته خامخا تکلیف ملاویږي په دې ملک کې یو فتنه د رافضیت او د شیعت شته هغوی ته تکلیف ملاویږي هغوی وایي دا خبرې ولې کوي چې ابو بکر بلا پسند دی هغوی وایي موږ ابو بکر بلا پسند نه منو زه وایم ابو بکر الله بلا پسند کړی دی چاته زور ملاویږي تکلیف ملاویږي که څوک خپل مخ وایي ماتم کوي سینه وایي ګریوان شلی ځان په زریرونو وایي زنځیرونو باندې وایي الټا ځان لټکاوئ لټکاو دې شي ابو بکر غار کې بلا پسند دی ابو بکر مزار کې بلا فصل دی ابو بکر غار کې بلا فصلو ابو بکر مزار کې بلا فصل دی التم فاصله نشته یو ځای دي ما عرض کو یو خامخا یو زدی انادی پیدا شي التم ما راغې ابو بکر صدیق ته ټک ورکه دې دپاره چې دا د خلوت خبرې دا د محبت خبرې دا آپس کې د پیار او د الفت فضا خراب شي ابو بکر پونده ایښې ده هغه په بدن کې زار خواره شو درد سوا شو تکلیف زیاد شو بغیر د اختیار نه د سترګې نه اوښکه پرېوته اوښکه چې د ابو بکر د سترګې نه پرېوته ډایرکټ د حضور په رخسار پرېوته څومره چې شیز قیمتي هغومره د هغې دپاره لوښی قیمتي تکه په بازار کې د اوسپنې ګوتمه الې تا ته به ووایي دوکاندار 100 روپۍ شوې ته چې 100 روپۍ ورکړې هغه به ګوتمه درکړي خو که د چاندې ګوتمه الې تا ته به وایي 100 روپۍ شوې ته چې 100 روپۍ ورکې ابه درته دا ګوتمه په وړوکې لفافه کې بنده کړي بیا به یې درکړي خو که د سونې ګوتمه الې تا ته به وایي 20,000 روپۍ شوې ته چې پیسې شمارې پیسې ورکې هغه به تا ته ګوتمه د شیشې په ډبي کې بنده کړي درکوي به داسې ده که نه ده اوچته واز سره یار د اوسپنې ګوتمه لاس په لاس د چاندې ګوتمه د پلاستیک دننه د سرو زرو ګوتمه د شیشې په ډبي کې میلاو شوه او کم خلک ته جواهرات او د هیرو کار کوي د هیرو چې کم لوښی دی د هغه لوښي قیمت هم د سرو زرو د ګوتمې نه سوایي د هغه لوښي قیمت هم د سرو زرو ګوتمې نه څومره چې شیز قیمتي کېږي هغې دپاره لوښی قیمتي کېږي که نه قیمتي کېږي اوچته واز سره اوس به پوه شوي یې د هر چا اوښکه ده د چا اوښکه په کور کې پرېوځي د چا اوښکه په بستره پرېوځي د چا اوښکه قیمتي ده جومات کې جاړي اللہ تا جاڑی مسجد کے پریواتا دا چاوخ کا غینم قیمتی دا تاجدو کے اللہ تا جاڑی بجے نماز پریواتا دا چاوخ کا غین زیادہ قیمتی دا پر مسجد نبوی کے پر ریاض الجنت کے اللہ تا جاڑی اخ کے روانے دی پر ریاض الجنت کے پریوزے دا چاہتا غینم قیمتی اخ کے دے خانہ کعبہ کے پریوزے ابو بکر ستاد استر کی اخ کا دا دولونا زیادہ قیمتی دا زکاقی دا پارا لوکے دا حضور رخصار
دار جوړ شه دا څومره قیمتي اوښکه ده ستا سترګې نه پرېوته نو د حضور رخسار ته پرېوت حضور سترګې کولاوې کړه ابوبکر صدیق ته وکته هغه جاړي حضور وی ابوبکر څه پریشاني ده او ورته یا رسول الله څه موضوع شیز راغی او ټکی راکړه بدن کې تکلیف شروع شه درد شروع شه ما اړک نه دی والی چې ستاسو آرام کې خلل واقع نشي خو یا رسول الله بغیر د اختیار نه سترګو نه مې اوښکه پرېوته او تاسو بیدار شوئ حضور ورته وی مه خفه کېږه ابوبکر زه چې یم ته ولې پریشانې الله شته ته ولې پریشانې تو کاڼې مبارک راواغستې ابوبکر ته په پونده راښکلې ابوبکر وی داسې جوړ شوم تصورم نه کېده چې کله زما بدن درد کړی دی وایه دا معجزه ده که نه ده خو دا ټول معجزات وقت دي وایه دا ټول معجزات څه دي دا ټول معجزات څه دي یو معجزه داسې ده چې هغه دایمي د قرآن معجزه ده او قرآن دایمي معجزه ده قرآن څه ده قرآن څه ده ستاسو ذوقي زه یو د عقیدې خبره کوم اهم خبره کوم 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دی کم نبی تا چه معجزات ملان دی لگ سوچو کہ دا ټولو انبیاء معجزات وقت دی زما دا پیغمبر معجزاتو کی وقت نشتا دائمی نشتا عصای موسیٰ معجزه دا خو وقتی دا عصای موسیٰ معجزه دا دا موسیٰ کونٹی معجزه وا خو وقتی معجزه دا کنن تا تا ملاو شي اگا برکات پا کشتا چا اگا ٹیم کیو اوچا تواسرا تخت سلیمان معجزه و وقتی دا تعبیر یوسف معجزه و وقتی دا خطابت شعیب معجزه و وقتی دا ناقه صالح معجزه و وقتی دا دا ټول معجزات وقتی دی زما د حضور معجزاتو کی وقتی مشتا دائمی مشتا سوال دے سوال دا 1,24,000 انبیاء و معجزات وقتی ولی دی او دا حضور معجزاتو کی وقتی و دائمی دوارا ولی دی سوال دے پوئیشوے پا سوال تپوس دے دا انبیاء و معجزات وقتی ولی دی دا حضور معجزاتو کی وقتی و دائمی دوارا ولی دی زستاسو دا پارا دو خبر کوم یو علمی خبر کوم دویم خطابی خبر کوم علمی خبر زکا چه یو طرف تا عالمیم علمی خبر پکار دا دویم طرف تا خطیبیم خطابی خبر پکار دا سا علماء ناس دی علمی خبر پکار دا سا عوام ناس دی خطابی خبر پکار دا علمی فرق بیانوم دا نور انبیاء و معجزات چی سمر دی داغی تعلق دا عمل سر دی ناقه صالح عمل دے تخت سلیمان عمل دے وائے عصای موسیٰ وائے عصای موسیٰ او عمل وقتی دے عمل سدے عمل کے انقطاع رازی منز عمل دے 10 منٹ بعد ختم شی روجہ عمل دے مقام نہ بعد ختم شی حج عمل دے 15 رازی بعد عمل کے انقطاع رازی زما دا پیغمبر معجزاتو کے چے عملی دی اگا وقتی دی او قرآن معجزہ دا خو قرآن علمی دا او علم دائمی شیز دے علم ہمیشہ دا پارے علم کے دوام دے علم کے ثبات دے علم کے تقرر دے علم کے تحقق دے علم ہمیشہ دا پارے بطور مثال ویما امام اعظم سراج امت فقیہ ملت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نن پا دنیا کے نشتا خدا کا علم ننمشتا داغت
علم تابعدار ننمشتا دا غپا لکونا مقلدین ننمشتا کروڑ نبر مقلدین ننمشتا ویلو والا ویتا والے ماوے علم دائمی دے علم ہمیشہ دا پارے امام بخاری دنیا کے نشتا دا غدا علم ذخیرہ ننمشتا امام رازی دنیا کے نشتا دا علم تفسیر حقائق و دقائق اسرار رموز نکت و اشارات ننمشتا امام آلوسی دنیا کے نشتا دا علم تصوف اغراض و مقاصد نسائے و حقائق ننم دنیا کے موجود تے علم شیز ہمیشہ دا پارے دا نور انبیاء و موجزات عملیو زکا وقتیو دا حضور موجزاتو کے عملی مشتا و علمی مشتا عملی وقتی اس مخ کے زان خبر اپوئے تم زان تیار کا او دا خلقم زان تیار کے او دا خبر کتاسو زائق رزما دا دے دا مطلب دے چھے ٹول تقریر مزائق او کدا خبر مو یاد اکڑا نو دا دے دا مطلب دے چھے ٹول تقریر فیدمن ثابت شا اگا دا چھے دا نور انبیاء موجزات وقتی دی زماد پیغمبر معجزاتو کی وقتی مشتا دائمی مشتا ویلو والا وی خطابی فرق سدے ز خطیب خطابی فرق بیانو دا جملہ ضائع نکے ورنہ ماتا بدو کو درد ہو رسی بیا برویم چے دے خلقو زماد تقریر قدر مدے کڑے کہ جملہ مو ضائع کڑا ٹول تقریر ابرشا جملہ مو پسڑو اولی کلا دا ٹول تقریر خلاصہ دا ویلو والا وی سنگا مانے دا 1,24,000 انبیاء چھ سمرہ موجزاتو اگا وقتی دی زکا وقتی دی داغی شریعت وقتی دی نبوت وقتی دی رسالت وقتی دی دیو نبی پسے بات کے بل رازی بل پسے بل رازی بل پسے بل رازی چھ نوح راگے دا آدم شریعت منصور شا بابا ابراہیم راگے دا نوح شریعت منصور شا موسیٰ راگے دا بابا ابراہیم شریعت منصور شا عیسیٰ راگے دا موسیٰ شریعت منصور شا محمد مصطفیٰ راگے دا مخیلی انبیاء شریعت منصور شا اس محمد مصطفیٰ نرستا بل نبی نرازی دا نبی اکر زمان نبوتم دائمی دے موجزم دائمی دا دا نور شریعت وقتیو موجزاتم وقتیو زباد پیغمبر شریعتم دائمی دے موجزم دائمی دا قرآن دا ختم نبوت لوئی دلیل دے قرآن دا ختم نبوت قرآن دا ختم نبوت وائے دا نور و انبیاء نبوت وقت دے شریعت وقت دے معجزاتم وقت دی زماد پیغمبر نبوتم تر قیامت دے شریعتم تر قیامت دے معجزاتم تر قیامت دی قرآن چا معجزت دائمی دا 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 ختم نبوت دلیل دے تکبیر تکبیر دا دا عقیدے خبر و پوئی شوئے پی اوچا تواز سارا پوئی شوئے پی استاسو مقدمہ زدکڑا دا اسا پورے ما دا حدیث دا پارا مقدمہ کے خودا معجزات دو قسمو یو وقتی دی دویم وائی یو وقتی دی دویم ہاں دا حدیث چے رسول اللہ ویلے چے قرآن چا پا سرمن کے تاو کا او اور کے اغرزو اور بے اونس وزی علماء وی دا معجزوا خو وقتی معجزوا کچا دا حضور پا زمانہ دور بعثت کے پا 23 کالوں کے قرآن راغستے ہوئے اور کے غرزولے ہوئے اور با نوے سیزلے اور با وائے اور با دا لیکاپٹر چاو لگو دا بند کا بس بس ماتا گولی اور با دا حضور معجزوا حکم معجزوا وقتی شاباس کم معجزوا
و محققین علما وی چې دا خبرم ټیک نه ده امام اصمعی وی دا معجزم دائمی دا دا معجزم صدا دا معجزم صدا اس دائمی سنگا دا امام اصمعی وی لو جعل القرآن فی احاب احاب کچا سرمنے تا وی مراد تے جوف انسان دا مسلمان سینہ دا احاب کچا سرمن زمان دا فقہ کتابونو کشتا تلخیص دا فقہ کشتا قدری کشتا کنز کشتا ہدایہ کشتا کلو احاب دو بغا احاب کچا سرمن دا کہ لو جعل القرآن فی احاب کچرتا چا قرآن پا یو کچا سرمن کے تاو کا کچا سرمن نا مراد جوف انسان دا حافظ قرآن سینا دا کمی سنیتا قرآن راغے ثم القی فی النار النار کا لپلام اہدی دے ماہود ورسرا اور دا جہنم دے بالفرض کا حافظ قرآن جہنم کے مواچولے شاہ محترقہ دا حدیث مطلب دا دے چہ دا جہنم اور کم دا طاقت نشتا چہ حافظ قرآن اس وزئی او سنگا بیس وزئی قرآن چہ دا اللہ کلام دے قرآن چہ دا اللہ کلام دا اللہ صفت تے دا اللہ پا صفت دا جہنم زور نرسی دا اللہ پا صفت دا جہنم زور دا مطلب تے بالپرس کا حافظ قرآن جہنم کے واچولے شا جہنم نس وزئی بختور دے حافظان یواز حافظان نا دا دے مور پلار نن با دے حافظانو تا دا عزت دستار پسری گی سبا دا قیامت پورس بے مور پلار تا دا عزت تاج پسری گی تاسو طولو آئے خوخمو دے دا عزت تاج اچھتا واسرا خوخمو دے دا عزت تاج نو بے با پا بچو قرآن یادو انشاءاللہ اچھتا واسرا یو حافظ با دا لسو کسانو دا خاندان شفاعت کئی اگر لس کسان پچاچ جہنم تا تگ واجب دے اب دا جہنم نہ بچ کئی جنت تا بے بوزی دا خپل جنت گٹلو دا پارا با بچانو باندے قرآن یادو انشاءاللہ اچھا توا سرا مدرسی جماعتونا با عبادو انشاءاللہ خانقاونا تبلیغی مراکز با عبادو انشاءاللہ مجاہدینو دا مجاہدینو مراکزو تبا دعاگانے کو انشاءاللہ دا آقا مدنی دا ختم نبوت دفاع با کو انشاءاللہ او دا آقا مدنی دا مقدس و پاک جماعت صحابہ کرام و اہل بیت اطہار دفاع با کو انشاءاللہ بخبلو اکابرین و علماء باندے علماء حق علماء دیوبند باندے برپور اعتماد با کو انشاءاللہ اللہ دے پا دے خبرو دا عمل کولو توفیق نصیب کی زیو زلبیا دے معشومانو تا دا دے مور پلار تا اہلیان علاقے تا دا دے استازانو تا مولانا ابو بکر سے مولانا احتشام سے قاری ابو ذر او جملہ دے مدرسے جامع اراکینو تا دے ختمون مبارکباد و آخر دعوانا الحمدللہ